السلام علیکم شکرا ولا جوک شروع جوړ بس راځو د نن سبق چې دغه بیا هم پیر اپورس د الفاظو جوړې دي په انګریزي کې د الفاظو جوړې دي تلفظ یو رقم دی ویل کېږي یو رقم لیکن معناوي و حروف یې سره بدل دي راځئ دا ورځونه زده کړو دا به ستاسو په انګریزي کې ډېر زیات کومک سره وکړي فیر مناسب This is not fair with you دا ستاسو سره مناسب نه دي فیر دا هم هغه رقم ویل کېږي فیر خو معنا او حروف یې سره بدل دي کرایه how much is fair کرایه څو ده فلور فرش This floor is made of bricks دا فرش ته د خوټ څخه جوړ دی هغه د ټوکر فرش نه شي دا بل د مځکې ده فلاور دا د لږ دغه څه بدل دی فلاور is very ډېر nowadays نن سبا وړه ډېر ګران دي فیکشن افسانه کیسه ناول It was a very good fiction ډېر ښه کیسه و ډېر ښه ناول فیکشن ډله فرقه او غټ تنظیم پارټي کې کښنی ډله پیدا شي There are various factions within the party په پارټي کې دننه مختلفه ډلې دي مختلفه ګروپونه دي فیټ کرتب هنر کمال هغه څوک چې رقم کیلونه کوي کمالونه ښکاره کوي The juggler showed many feats جګلر بیا و دا مداري ته وایي د کیلونه چې ښکاره کوي هغه ډېر کیلونه ښکاره کړه فیټ د فوټ د پښې جمع دی پښې His feet are very swollen د ده پښې ډېرې پړسېدلې دي فارمر بزګر His father is a farmer د ده پلار بزګر دی فارمر دا هم هغه رقم ویل کېږي خو حروف او معنا یې بدله پخوانی د دې معنا پخوانی تېر شوی He is a former minister دی یو پخوانی وزیر دی farther لیرې Our school is farther from the house زموږ سکول د کور څخه لرې دی د اور نه ویل کېږي ویل کېږي سکول further نور مخته وړاندې What do you want to say further ته نور څه ویل غواړې fourth مخته Don't go forth مخته مه ځه دا دلته د آر زموږ څخه پاتې شوی دی FOURTH څلورم The fourth house in this street is R یا our په دې کوڅه کې څلورم کور زموږ دی herd رمه I saw a big herd of cattle ما د پسو یو غټه رمه ولیدل heard واورېدل د hear second او third فارم دی I have not heard your voice ما ستا غږ نه دی اورېدلی تاسو هم دا رقم یو دانه دوه د الفاظو جوړې په کمنټ کې ولیکئ مننه الله حافظ